السلام علیکم. د دوست رادیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د زرو پل خپرونه کې د ګلمنې کلی دا څنوه ناول لومړۍ برخه اورېدلې وه. لومړۍ برخه کې تر دغه ځای رسېدلې وه چې پیغله سخته ورخطا شوې وه چې شپونکی بیرته په هوښ راځي او له هغې وروسته بیا کانګې کوي او له کانګې وروسته بیا بې هوښه کیږي او پیغله داسې فکر کوي چې شپونکی په رښتیا هم دا ځل مړ شو. دا چې په دویمه برخې کې څه کیږي نو اوس به یې واورو. له تاسو هیله کوم چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. پیل کوو د ناول په دویمه برخه. د ملک په کور کې شور جوړ وه. ملک له جومات په منډه کور ته لاړه. ګوري چې ښځې راټول شوي. پوښتنه یې وکړه څه شوي، څه خبره ده چې داسې ټول راټول شوي یاست؟ د لونګ مور ورغږ کړه ملک صاحب، لور دې له سهار راهیسې کور ته نه ده راغلی. هغه چې دا خبره واورېده نو ویښته یې نیغ ودرېدل. له ډېرې غوسې تور او شین واوښت. په لوړ غږ یې وویل د ناظر خان په کور کې به وي. دې ته ما سل ځله ویلی دي چې د ناظر له لور سره تر ناوخته مه پاتې کېږه، خو دا په خبره نه پوهېږي. ملک خپلې ورېرې زرلښتې ته غږ کړه ته ورشه، دا لیونۍ ولې تر اوسه کور ته نه ده راغلې. زرلښته په منډو منډو د ناظر کاکا کور ته ورغله. هغې په ډېرې تیزۍ سره دروازه خلاصه کړه. شینخالۍ چې له تنابه کالي ټولول ورخطا یې د دروازې لور ته وکتل. نظر خان کاکا چې د چاو پیاله په لاس کې وه د کوټې په بر سر کې له خپلې ښځې سره ناست و. هغه خپل لور شینخالۍ ته ورغږ کړه وشینه یې لورې ته وګوره دا څوک ده چې دروازې په داسې درز سره خلاص کړه. شینخالۍ چې د انګړه منځ ته راغله سترګې د زرلښتې په زیړ مخ ولګېدې. وایي زرلښتې خورې ولې څه شوي، څنګه داسې ورختې، خیر خو به وي. هغې ورغبرګه کړه شینۍ ډېرې خبرې مه کوه، ستا د لاسه ملک کاکا مې ټول کور ته په غوسه شو. ازر شاه ووایه چې ګلمینه چېرته ده؟ شینخالۍ ورته زیاته کړه وایي خورې ما څه کړي، هغې خو ما سره تېره ورځ جنګ کړی، بیا مې له هغې ورځې نه ده لیدلې. ولې څه پرې شوي دي ها؟ زرلښتې بیا ورغږ کړ ګوره شینۍ ټوکې مه کوه، ملک کاکا مې ډېر په قهر دی. هله ورته غږ کړه چې زو کور ته شا بزر کوه. شینخالۍ وویل خورې چغې مه وهه، دلته نشته. له دې سره نظر کاکا هم له کوټې په بیړه راووت. زرلښتې ته وویل ورېرې ولې خیر دی، په ګلمینې څه شوي؟ کاکا له سهاره تر اوسه هېڅ نه ښکاري، تاسو کره هم نشته، نه پوهېږم چې چېرته به وي. په دې وخت کې د شینۍ ورور نادر کور ته راننوت. دا هغه ځوان و چې شپونکي پسې اوبو ته ټوپ کړی و. سمدستي یې پوښتنه وکړه څه خبره ده چې داسې غونډ شوي یاست؟ د ملک کاکا د کور مخ ته هم ښځې راټولې وي، خیر خو به وي که نه؟ زرلښتې له نادر څخه پوښتنه وکړه تا خو به ګلمینه نه وي لیدلي؟ نادر ورغبرګه کړه ولې نه، نن سهار چې شپونکی اوبو یوړه نو موږ ګلمینې خبر کړو. کله چې موږ سیند ته ورسېدو نو شپونکی مو هلته پیدا نه شو کړی. ولې هغه تر اوسه کور ته نه ده راغلی؟ زرلښته پوه شوه چې دا به ضروري د شپونکي د ژغورلو لپاره ښکته کلي ته تللي وي، ځکه هغه پرې پوهېده چې ګلمینه له شپونکي سره مینه لري. څو وارې له هغې سره د شپونکي څنګ ته هم تللې وه. په بیړه یې کور ته ځان ورسوه. کله چې دروازه خلاصه کړه نو ملک صاحب ډېر خواشینی ناست و. ملک د زرلښتې په لیدو سره نیغ ودرېد. ویې ویل لورې ګلمینه څه شوه؟ ملک د دروازې خواته سترګې نیولې وې. زرلښتې ته یې وویل ګلمینې ته غږ کړه چې راشي، څه ورته نه وایم. هله څه شوي لورې، راځه څه درته نه وایم. زرلښتې چې د خپل ټیکري پیسکې په خوله کې نیولې وه خوله یې جوړوله چې ملک ته ووایي، خو جرأت یې نه کړ. ملک ورته پر مخ کلکه څپېړه ورکړه. ورته یې وویل تا ته وایم زه له چا سره خبرې کوم؟ زرلښتې ورته په ژړغوني انداز وویل ګلمینه ښکته کلي ته تللې ده. ملک په غوسه وویل ښکته کلي کې څه تندر غواړي؟ زرلښتې ورغبرګه کړه کاکا نن شپونکی اوبو وړی وه، ښایي د هغه د ژغورلو پسې تللي وي. دا چې شپونکی په ملک صاحب هم ګران وه سم د لاسه له کوره ووت او له ځان سره وبنګېد. او ما ویل چې نن په کلي کې د شپونکي د شپېلې غږ څنګه نه اورم. ملک خپلو کلیوالو ته غږ کړه راځئ چې ښکته کلي ته ځو.
کلیوال زر زر د ملک صاحب په یو غږ راټول شول. په دې وخت کې د مازدیګر لمر لږ لږ د لوړو غرونو په څوکو ښکارېده چې نږدې 10 کسان له ملک صاحب سره د ښکته کلي پر لور روان شول. ګل مینې د شپونکي غوږ ته خوله ور نږدې کړه. په رپېدلو شونډې ورته وویل جانګله ډېر ناوخته شو، پاڅه خیر دی که نه، پاڅه هوا ډېره سړه شوه. خپل ټیکري ته یې پام شو چې سر یې لوست دی، سخته ورخطا شوه. ځکه مور یې ورته په ماشومتوب کې ویلې وه که څوک سرتوره په مخامه کې ګرځي نو پیریان پرې کښېني. هغه نور هم ویرې پسې واخیسته. له یوې خوا رڼا خپلې لمنې ټولولې، هغې کې د ماښامي تیارو ته خلاصوله، او له بلې خوا شپونکی په هوښ نه راتله. د شپونکي لاسونه په خپلو نرم او پستو لاسونو کې ونیول. د لاسونو مالش یې ورته شروع کړ تر څو شپونکی په سد راشي. د یو څه وخت لپاره یې لاسونه ورته وموښل. دا چې پیغلې د غرمې ډوډۍ هم نه وه خوړلې، د سیند د اوبو د مستو څپو او ډارونکو غږونو هم ویرېده. لاسونو یې کار پرېښود. له لږ ځنډ وروسته پرې سره وګرځېد. زړه یې بد بد کېده. همداسې یې په شا تنبه وغورځېده. له نیم ساعت وروسته شپونکی په هوښ راغی. غوږونه یې بند وه، سترګو یې سم کار نه کوه، لکه د مار غوندې پر سینه وسخېده. د سیند اوبو ته یې ځان ورسوه، مخ ته یې اوبه واچولې. سترګو یې سوخت کوه، ښې ډېرې اوبه یې مخ ته واچولې. سترګې یې وغړولې. جال جال د ماښام تیاره ولیده. ازر یې په سر لاس کېښود. خوله یې نه وه. له ځان سره یې وویل اخ دا خو تیاره ده، ماښام دی. منډه یې کړه. پیغلې ته هېڅ پام نه شو. شپونکی هېڅ نه پوهېږي چې چېرته دی. په منډه ستړی شو. پخو یې هم سم کار نه کوه. یو وخت یې د ملک صاحب کلي ته پام شو. ګوري چې ډېرې خلک یې خواته ور روان دي، چغې وهي. هلې زر یې را پیدا کړئ، تاسې هماغسې لاړ شئ. د خلکو د چغو د ګلمینې و ګلمینې غږ راپورته کېده. دا غږ یې د نورو په پرتله ډېر دروند او ورخطا وه. ځوان پوه شو چې دا خو د ملک صاحب غږ دی. له مرګ شېرګور نه ډېر خلک ویرېدل. شپونکی له ویرې د یو بوټي شاته ځان پټ کړ. خلک یې تر څنګ تېر شول. هغه چې خلک ولیدل ځان یو خواته غلی کړ، منډې کړه. رمو هم رمباړې وهلې، ځکه مخکې رمې له لمر پرېوتو مخکې خپل کلي ته رسولې. هغه خپل رمې زر زر راټولې کړې. د خپل کلي په لور روان شو. کله چې کلي ته ورسېد، د رمو مالک له خپلو کلیوالو سره د شپونکي جونګړې مخې ته راټول شوي وه. شپونکی چې خلکو ولید، نورې په خو کې دمه نه وه پاتې. په لوړ غږ یې وویل هلې مړ کېږم، مرسته راسره وکړئ. د رمو مالک کلیوالو ته وویل هلې زر کوئ، وګورئ څه خبره ده. کلیوال په منډه د ځوان مرستې ته راورسېدل. شپونکی پر ځمکه لوند خیشت چې په کالیو کې یوه تڼۍ ځای هم وچ نه و پاتې، له ځمکې راپورته کړ. کلیوال یې له پښو لاسونه ونیوه، خپلې جونګړې ته یې یوړه او اور یې ورته بل کړ. د اور د بلولو سره د شپونکي لږ دمه جوړه شوه، خو هډوکي سخت درد کوه. د شپونکي کلیوالو پوښتنه وکړه څه در باندې شوي وه، ولې دومره ناوخته راغلی؟ رمې خو به درنه لیوانو نه وي وړي. شپونکي له اوږد اسویلي وروسته وویل نه داسې څه نشته، بس د سیند اوبو وړی وم چې راپاڅېدم هېڅ راته نه ښکارېدله. کله چې مې مخ پاک کړ نو ډېره ناوخته وه. په منډه د رمو خواته راغلم. د خدای فضل وه، هېڅ خبره نه وه. ټولې رمې مې سلامتې وي او دا دی اوس کلي ته راغلم. ټولو کلیوالو شکر وکړه. شپونکي ته یې کالي راوړه او ورته ورې کړل. هغه هم کالي بدل کړ، خو سترګو یې هماغسې سوخت کاوه. د رمو مالک ورته وویل شکر چې زویه ته روغ یې، زه به درته له کوره ډوډۍ راولېږم، بیا همدلته کلار ویده شه. شپونکي ورسره ومنله. ویې ویل سمه ده. ملک د خپلې لورکۍ په لټه کې وه. هغه ډېر خفه وه. زړه ته یې سل رنګه خبرې ورتللې، ځکه لور یې پیغله وه او د بې شمېره تربورانو تر څنګ د یو کلي ملک لپاره داسې پیښه ډېره سخته وي. نه یوازې ملک خفه وه بلکې نور کلیوال هم خفه وه، ځکه ټول د ښکته کلي له پیغور څخه ویرېدل. له هر یو سره لاسي برکونه وه. د سیند یوې خوا او بلې خوا ته تلل راتلل. کله چې دوی د خپلې کلي وروستي حد ته ورسېدل نو د دوی له جملې د یوه کس پر ګلمینې نظر ولګېد. هغه چغه کړه هلئ راشئ، هغه دا د ګلمینا. ملک او کلیوال په منډه ورغلل.
ملک چې څنګه خپل لور سرلوسه وکته نو ژر خپل څادر د هغې پر بدن اچوي او په غېږ کې پورته کوي. چوپ په چوپتیا شي. یوازې د سیند د مستو اوبو غړمبا او د سپیو غپا اورېدل کېده. له کلیوالو او ملک سره دا فکر پیدا شو چې کېدای شي شپونکي د ګلمینې پیغلتوب خراب کړی وي. په ټوله لاره هېڅ چا خبرې ونه کړې او ملک له ډېرې غوسې قدمونه نور هم ګړندي کړل. خپل مشر زوی ته وویل چې لاړ شي کور ته حکیم راولي. زوی منډه واخیسته او له دوی څخه مخکې د حکیم کور ته ځان ورسوه. د هغه د کور دروازې په زوره وټکوله. حکیم له کوره غږ کړه. سوګي د ملک زوی ورغبرګه کړه. بادر خان یم. حکیم صاحب زر کوه زمونږ کور ته راشه خور باندې مې څه شوي دي. حکیم خپلې عینکې په سترګو کړې. لونګۍ یې په سر کړه. خپلې لور ته د څادر د راخیستلو وویل. هغې هم څادر په منډه ورکړ ځکه چې ګلمینې نږدې ملګرې وه. ورته یې وویل ابا واخله خدای دې خیر کړي چې په خوارکۍ ګلمینې به څه نه وي شوي. سهار خو روغه رمټه وه. حکیم چې څنګه د ملک کور ته رسیږي نو ملک او کلیوال هم کور ته نږدې شوي وه. حکیم د ملک پر وړاندې ګړندي قدمونه واخیستل. ورغږ یې کړه او ملک صاحب خدای دې خیر کړي څه خبره ده؟ ملک وویل هله حکیم صاحب الور مې وګوره الکه چې تباه شم. حکیم چې ګلمینه ګوري نو شونډې شنې شوې وي. ملک ته مخ ور واړوه او ورته یې وویل ملک صاحب اندېښنه مه کوئ خدای به خیر کړي کومه خاص خبره نشته دا یوازې یخنۍ وهلې ده. ملک له ځان سره وویل کاش داسې وي که نه نو زه به بیا د بره او ښکته کلي ټولو ور ړنګ کړم. دره په دره به یې کړم. دوی ما نه پېژني. یو به یې رانه د ژوند مالګه ونه څښي. کور ته چې ننوتل نو د ګلمینې مور چغه کړه. وایي زما نازولې ګلمینې مور دې له تا زار شي تا نو په ځان څه کړي دي. ملک خپلې ښځې ته په غوسه شو. ورته یې وویل هېڅ خبره نشته هر څه سم دي. بس حکیم صاحب یې اوس ګوري ته اوس غلی شه. حکیم خپل کار ته پرېږده. د ګلمینې مور هم خپله ژړا یوازې په اوښکو او سلګو بدله کړه. دوی کوټې ته ننوتل. هلته بخارۍ لګېدلې وه. کوټه هم ګرمه وه خو تورو لوګیو په سر اخیستې وه. حکیم د ګلمینې ورور ته وویل چې کړکۍ خلاصې کړي. د ګلمینې بدن چې لږ ګرم شو له خولې ناببره د شپونکي نوم ووته. شپونکیه پاسه که نه ناوخته دی زه ډېره ویرېږم. پلار چې دا نوم واورېد له کوټې ووت. خپلې شونډې په غاښ کړي او شپونکي ته یې په زړه کې بد رد وویل چې سبا به ورسره کار ولري. مشر زوی غږ کړه ابا دا شپونکی له کوم کلي څخه راته چې اوس یې په دې نیمه شپه کې غم وخورم. ملک ورغبرګه کړه سبا به ورسره ګورو اوس ټول ویده شئ. شپونکي ته یې ډوډۍ راوړه. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته خپل بستره واخیست. ژوند ورته ډېر بل ډول ښکارېده. زړه یې ناراحته وه. د شپې تیاره ورته بلا کیسې کولې. شپه ډېره تیاره وه. هوا سمه سړه وه او د باران امکان هم وه. شپونکي پر بالښت سر کېښود. د شپې ارامه فضا باران ورکه کړه. د باران څاڅکو زمزمې شروع کړې. شپونکي هم ورته غوږ شو. سترګې درنې شوې. د شپې 12 بجې خوب ویني چې بیا خړې اوبه یوسي او پیغله ورپسې منډې وهي. د ښکته کلي خلک یې له اوبو راوباسي. په دې وخت کې ګلمینه خواته ورشي. شپونکی په خوب کې بېهوښه وي خو داسې ننداره کې وي لکه په رڼو سترګو چې د فلم کومه صحنه ویني. شپونکی په خوب کې ویني چې ګلمینه ډبرې راخلي ټول کلیوال وشړي خو له شپونکي سره یوازې پاتې شي. غوږ ته یې خوله ور نږدې کړي او ورته ووایي شپونکیه ماښام شو او تیاره هم شوه زه ویرېږم خیر دې پاڅه. له دې سره هغه بېهوښه شي او په شا ښکته پرېوځي. شپونکی چې تر نیم ساعت وروسته په خوب کې له بېهوښۍ رابیداره شي څه نه ویني. د سیند په اوبو مخ وینځي او بیا په منډه د رمې خواته ورشي. رمې ته له رسېدو سره سم شپونکی هم له خوبه راویښ شي. شپونکی په خپل ځای نیغ کېناست. خپل سترګې وموښلې. د کوټې لاټین یې بل کړ. دی پوه شو چې د ژوند ګلمینې ژغورلی او په دې هم پوه شو چې کومه جنۍ چې خواته راتلله هغه بل څوک نه بلکې همدا ګلمینه ده. بهر شړک د باران هم وریده. سړه هوا یې جونګړې ته راننوته.
خپل سپلې په خو کړې اسادر لزانه تا وکړ خو سره پرې وګرځید بیرته په کټ کې ناست بیا پورته شو دا ځل زړه بد کېده دا چې باران ډیر تیز و نو زړه نازړه و چې هغه ځای کې ګلمینه پکې پریښې لاړ شي او کنه خو کله چې ګلمینه ور یاد شي نو غوږ کې د هغې د غږ انګازې جوړې کړي ای شپونکیا پاسه کنه انا وخت شو زه ویرېږم خیر دی شپونکي خپله شپېلۍ واخیسته او په شړق د باران کې د ګلمینې د کلي ته روان شو څو هغه ځای ته ځان ورسوي چې ترې د هغې پرته راغلی و د شپې ناوخته ورسېد تر ښکته کلي ولاړ خو ګلمینه پیدا نه کړه شپونکي ته د ګلمینې کور معلوم نه و شپونکی د سیند پر پله کېناست له خپلې کڅوړې شپېلۍ راواخیسته باران هم قرار شو خو وریځو د اسمان مخ پټ کړی و هوا سمه ډېره سړه شوې وه ګوتو یې سم کار نه کوه شپېلۍ یې خولې ته نږدې کړه ډېر هڅې وکړه خو د شپېلۍ نغمې برابره نه کړه ابي خپل لاسونه وموښل لاسونه یې ګرم شول او دا ځل یې شپېلۍ کې ټپې خو ګلمینې چې د شپېلۍ غږ واورېد بې واکې له خولې چغه ووته د ګلمینې پلار او ورونه راویښ شول او په منډه د ګلمینې کوټې ته ورغلل له ورتګ سره دا پوښتنې پیل شوې څه خبره ده څه شوي دي دا غږ د ملک شیرګل و کله چې د ګلمینې د پلار دروند غږ واورېد نو خاموشي اختیار کړه او له دې خاموشۍ سره د شپونکي د شپېلۍ خوږه نغمه یې تر غوږ شوه هغه په خپله نغمه کې د ګلمینې نوم زمزمه کوه ملک شیرګل چې دا واورېد خپلو زامنو ته یې وویل ما پسې راځئ زامن یې خپل پلار پسې روان شو ګلمینه چې پوه شوه چې پلار یې غواړي شپونکي ته ورشي نو د پلار مخ یې ونیوله او ورته یې وویل ابا هغه ما ته هیڅ نه دي ویلي او دا چې اوس دلته راغلی خیر دی څه مه ورته وایه ځکه هغه ډېر کمزوری شوی دی پلار چې د ګلمینې د زاریو ډکې خبرې واورېدې نه په سترګو کې د شپونکي مینه ولیده پر مخ یې کلکه څپېړه ورکړه او مور ته یې غږ کړ او لور دې سنباله کړه او موږ له شپونکي سره خبرې کوو شپونکي چې خلک ولید چې د ده خواته را روان دي نو زر شپېلۍ پټه کړه او له پله نه پاڅېده د یوې ونې څنډې ته یې ځان پټ کړ او لاسونه یې د دعا په ډول لپه کړل ای خدایا ته مهربان یې تا انسانان پیدا کړي دي او هر انسان ته دې زړه ورکړی په زړه کې دې ورته مینه پیدا کړې ده او دا مینه چې څوک د نورو انسانانو لپاره اظهاروي نو ته ورته اجر ورکړې له دوو خلکو مې په امان کړې شپونکي د ملک همدا یوه ناره اورېده شپونکیه ژوندی دې نه پرېږدم همدلته دې وژنم د ښکته او بر کلي د دواړو د لاس خلاص وي په اسمان کې د برېښنا پړک شو سیند هم غړمبا شروع کړه شړکنده باران شروع شو د سیند اوبه هم په ډېرېدو شوې شپونکي هم د اوبو ننداره کوله چې اوبو پول پټ کړ زړه یې راحته شو ویلې اوس دې خوا څوک نشي راتلی د ملک شیر زوی بادر غږ کړ پلاره سیلاب راغی سیند ته مه نږدې کېږه هغوی ټول خپل ځای ته ودرېدل ګوري چې د سیلاب اوبه ډېرې خطرناکې دي خپلو بچو ته یې غږ کړه زامنو بیرته خپلې کلي ته وخېژئ شپونکي بیا ورو ورو شپېلۍ غږوله او د خپل د زړه خبره یې تر ګلمینې ورسوله باران لږه شیبه په کراره شو شپونکی هم د خپل کور په لور روان شو کله چې جونګړې ته ورسېد نو ډېره یخنۍ شوې وه کالي یې ټول لامده وه هغه یې بدل کړ څادر یې راواخیست او د اور په ډولچه کې اور بل کړ کمپله یې راواخیسته د ګلمینې په فکر کې وه چې خوب پرې سترګې پټې کړې د سهار له اذانو سره د ګلمینې پلار او کلیوال یې راورسېدل ټول کلی محاصره کړ د شپونکي د کلي خلک جومات ته یو را روان وو تر لمانځه وروسته یو دم ملک شیرګل په جومات ورننوت د جومات کلیوال ټول ودرېدل چې ملک شیرګل دلته څنګه راغلی دی او ملک شیرګل وویل ستاسو شپونکی مې په کار دی چېرته دی کلیوال یو بل ته وکتل له یو بل سره وبنګېدل چې ملک شیرګل له شپونکي سره څه کار لري یو کلیوال پوښتنه وکړه ملک صاحب خیر خو به وي که نه او ملک ور غبرګه کړه ډېرې خبرې مه کوئ هغه موږ ته تسلیم کړئ هسې وخت مه ضایع کوئ
د رمو مالک راپورته شو. هغه زما شپونکی دی او زه چې پوه نشم تاسو ته شپونکی نشم ښودلی. خوږو اورېدونکو، دا وه د ناول دویمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې په درېیمه برخه کې څه پیښیږي، آیا ګلمینه به مړه شي، آیا شپونکی به له دې پیښې څخه خبر شي. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک او لایزاله رب تعالی مسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ.